رویټرز خبري اژانس وايي اسرائیل غواړي د ایران رژیم په بشپړه توګه ختم کړي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. رویټرز خبري اژانس پر ایران د اسرائیلو د بریدونو موخه د تهران اټومي پروګرام ګډوډول او د اټومي وسلو جوړېدو ته د دغه هیواد د وخت ځنډېدل ښودلي دي، خو زیاتوي چې د اسرائیلي چارواکو څرګندونې ښیي چې تل ابیب نه یوازې د اټومي پروګرام او بندول غواړي، بلکې ښیي د ایران د رژیم د راپرځېدو هڅه هم وکړي. ځینو سیاسي کارپوهانو رویټرز خبري اژانس په مرکه کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د دغو بریدونو له لارې د ایران رژیم دریځ او اعتبار په کور دننه او د خپلو سیمه ییزو متحدینو ترمنځ کمزوری کړي. د واشنگټن انسټیټیوټ یو لوړپوړي غړي او د جورج ډبلیو بوش په اداره کې یو پخوانی چارواکي مایکل سینګ وایي چې په دغو بریدونو سره د اسرائیلو یوه موخه ښیي په ایران کې د دغه هیواد د رژیم بدلون ته لار هواره کړي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیلي چارواکي هیله مند دي چې د ایران ولس به د اسلامي رژیم پر وړاندې راپورته شي. نوموړي همدغه راز څرګنده ویلي دي چې د بریدونو په لومړي پړاو کې د ملکیانو لږه مرګ ژوبله د لوی سیاسي موخو نښه ده. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د بریدونو تر پیلېدو وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې د ایران ولس ته مستقیم پیغام استولی دی او ویلي دي چې اسلامي رژیم چې نږدې 500 کاله د ایران خلک ځورولی دي، اوس اسرائیلو ته د ویجاړۍ ګواښونه کوي. دا د بریدونو په جواب کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی ویلي چې د ایران رژیم په افرادو پورې تړاو نه لري. د ځینو پوځي چارواکو تر وژل کېدو وروسته د هغوی ځایناستې ټاکل شوي او د دغه هیواد وضعیت تر کنټرول لاندې دی.